د ابن سینا د څیړنیز او پراختیا مرکز له لوري د هیواد د اقتصادي پیاوړتیا په موخه 3 ورځنی کنفرانس جوړ شو. په دغه څیړنیز کنفرانس کې د ښځو لپاره د کوچنیو کاروبارونو د ایجادولو په اړه بحثونه وشول. دغه پروګرام د یو شمېر بهرمېشتو هیوادوالو په ملاتړ په مشورتي توګه د اقتصادي پروګرامونو د پیاوړتیا لپاره کار کوي. اعمار مساجد، مکاتب، کلینیک‌های صحی، کمک به آسیب دیدگان زلزله هرات، حمایت‌های اقتصادی انفرادی، تداوی و خریداری ادویه‌جات برای مریضان نیازمند و دیگر کمک‌های بشردوستانه به هموطنان خسته از جنگ خود توانسته دستگیری نماید و هنوز هم در این راستا خدمت می‌نماید. په دغه کنفرانس کې د هیواد د اوږدمهاله او لنډمهاله اقتصادي پروګرامونو په اړه هم د یو شمېر ادارو د مسؤلینو، فعالو ځوانانو او میرمنو په ګډون سره 3 ورځو لپاره د کابل په کانټیننټل هوټل کې جوړ شوی و چې د اقتصادي پرمختګ په اړه پکې بحثونه وشول. امارت اسلامی افغانستان متحد با آبادی کشور و خودکفایی آن در زمینه‌های مختلف و عمل ثابت نموده همان گونه که برای ایجاد امنیت تلاش کردند چند برابر آن در بخش اقتصادی و تجارت و ساختار افغانستان تلاش جریان دارد تا کشور ما به حد رقابت با کشورهای جهان برسد ان شاء الله. راځي په زړه او په خوله دا خبره وکړو چې موږ نن د افغانستان د ودانېدو او د جوړېدو دپاره کار کوو. ډاکټر ته ضرورت لرو، ډوډۍ ته ضرورت لرو، علم ته ضرورت لرو. دا درې شیان موږ غواړو، هر انسان یې غواړي. دا درې شیان ته موږ بنیادي ضرورت دی. که موږ علم نه وکړو موږ په نړۍ کې ژوند نشو کولی. د یادونې وړ ده چې په هیواد کې د لویو بنسټیزو پروژو او خصوصي سکتور د پیاوړتیا سره د هیواد اقتصاد هم په ښه توګه وده کړې او ګڼ شمېر هیوادوالو ته کاري فرصتونه ورسره رامنځته شوي دي.